کچره د یو انسان د بدن نه په بالټي یا لوټه کې کترې پریوتې د اوبو ساس کې ور پریوتل آیا دې سره په دغه بالټي یا لوټه کې موجود اوبه پلیتېږي او که نه پلیتېږي په دې سره بیا انسان غسل یا اودس چراندام کولی شي او که نشي کولی نو زما عزتمندو بالکل په اسانۍ سره زه تاسو په دې مسلې باندې پویوم په دې باندې ځان پوی کوي ډېر زیات خلک دې باره کې تپوسونه کوي وی کله چې انسان بالټي په اوبو باندې غسل کوي یا په لوټې باندې دې اودس چراندام کوي نو د بدن نه چې کله کترې په دې کې پروزي کنه نو دې سره بیا اودس چراندام یا غسل مونږ کولی شو او که نشو کولی نو بالکل په اسانۍ سره په عزت تاسو پیوم نو زما عزتمندو دوه صورتونه دي یو صورت دا چې کله د انسان په بدن باندې ظاهري ګندګي پرته وي ظاهري ګندګي مطلب دا چې د انسان په بدن باندې تشې متیازې پرتې وي یا ډکې متیازې پرتې وي یا نور داسې ګن بلا پې پرته وي تاسو پیژنئ ګن بلا ټوله ټیک شو بالفرض دلته ګن بلا پرته ده نو که دې ځای کې اوبه راغلې که نه او د دې نه کتره جدا شوه او دغه بالټي یا لوټه کې ور پرېوته دې سره بیا دغه اوبه پلیتې شوې دې سره بیا انسان نه اودس چراندام کولی شي نه ورسره غسل کولی شي ځان پوهه کوي بالفرض دلته ګندګي پرته ده او دلته اوبه راغلي دې نه کتره جدا شوه او دا په دې لوټه یا بالټي کې ور پرېوته نو دې سره دغه اوبه پلیتې شوې صحیح شوه که نه دا یو حالت شو اوس که چېرې د انسان په بدن باندې ظاهري ګندګي نشته دی ظاهري ګندګي خو تاسو وپېژنده دا پې نشته دی انسان که د جنابت په حالت کې که نه جسم یې ګورې پاک دی خو ظاهري ګندګي پې نشته دی تشې متیازې ډکې ودسماتې دا د انسان په بدن باندې نشته دی او د دې بدن نه په دغه اوبو کې کتره ور پرېوته اوس د دې څه حکم دی دې سره دا پلیتېږي او که نه پلیتېږي دې باندې ضرور ځان پوه کوي دې کې هم دوه خبرې دي یوه خبره ده چې بالټي کې کمې اوبه پرتې دي که نه که دا اوبه د دې کترو والا اوبو نه کمې شوې مطلب بالټي کې چې کمې اوبه دي دا لږې دي او د انسان بدن نه چې کمې اوبه جدا شوې که نه دا په دې کې ور پرېوتې دا اوبه زیاتې دي بدن نه چې کمې جدا شي دا زیاتې دي نو دغه سره هم بیا تاسو اودس چراندام یا غسل نشئ کولی صحیح شوه اوس دویم صورت په دې کې دا دی که چېرې دغه بالټي کې یا لوټه کې چې کمې اوبه دي که نه دا زیاتې دي او د انسان د بدن نه چې کمې اوبه جدا شوې کترې جدا شوې څاڅکي جدا شول دا لږ دي او دا په دې کې ور پرېوتل نو بیا دې سره دغه اوبه نه پلیتېږي دغه اوبو سره بیا تاسو غسل هم کولی شئ اودس چراندام هم ورسره کولی شئ ټیک شو دې سره دا نه پلیتېږي صحیح شوه او عموما داسې وي ګورې د انسان بدن عموما پاک وي او دغه کترې چې کله په دې اوبو کې ور پروزي که نه کترې خو دونه نه وي که نه هغې په نسبت خو دا کترې لږې وي باټې کې چې کومې موجود اوبه وي یا په لوټه کې چې کومې اوبه موجودې وي زیاتې وي او د انسان د بدن نه به څونه کترې جدا شي که ټولې کترې را یو ځای کې دی نه یو ګوټ اوبه به زه وایم چې نه جوړېږي چېرته یو ګوټ اوبه به ترې نه جوړې شي نو هغې په نسبت خو دا کمې شوې که نه نو دغه حالت کې بیا تاسو دغه بالټي کې چې کومې اوبه دي دې سره غسل هم کولی شئ یا لوټه کې چې کومې اوبه دي دې ته کترې ور پرېوتې ستاسو د پاک بدن نو هغې سره بالکل بیا تاسو اودس چراندام کولی شئ دا ورسره نه پلیتېږي صحیح شوه نو مسله داسې شوه که ظاهري ګندګي ستاسو په بدن باندې پرته وي دغه ظاهري ګندګي نه اوبه جدا شوې په دې لوټه یا بالټي کې ور پرېوتې دا ورسره بیا پلیتې شوې صحیح شوه که نه او که چېرې ظاهري ګندګي نشته دی او بیا د انسان د بدن نه اوبه ور پرېوتې کترې ور پرېوتې څاڅکي ور پرېوتل نو که هغه اوبه لږې وي او دا اوبه زیاتې وي دا کترو والا بیا ورسره غسل اودس چراندام نشئ کولی او که چېرې دغه بالټي کې اوبه زیاتې دي او دغه کترو والا اوبه چې دا لږې دي د هغې په نسبت هغې نه دا لږې دي بیا ورسره بالکل اودس چراندام هم کولی شئ غسل هم کولی شئ هر څه ورسره کولی شئ صحیح شوه نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې دواړو مسلو باندې پوه شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره وي څه تپوس یې کمنټ کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو پرې پوه کړم خو په دې مسلو باندې په خپل هم ځان پوه کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغې هم دا مسلې زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان